دوستانو نننۍ ویډیو زموږ د پښتو مشهور اداکارانو چې جهانګیر خان او محمد حسین سواتي په باره کې ده چې محمد حسین سواتي د جهانګیر خان نه ولې خفه دی او په څه ګیلمن دی. نو راځئ چې د ټولو معلوماتو نه مو خبر کړم. ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه ضرورت شي. سلامونه دوستانو. د پښتو هغه مشهور اداکاران چې محمد حسین سواتي او جهانګیر خان چې تاسو به ډیر ښه پیژنئ چې د پښتو فلمونو کې به یو ځای کار کوو او دواړه ډیر زیات مینوال لري، خو محمد حسین سواتي د جهانګیر خان نه ډیر زیات خفه او ډیر ګیلمن دی. څو ورځې مخکې محمد حسین سواتي په یو انټرویو کې دا ویلي دي چې جهانګیر خان ډیر ښه فنکار دی او د فن یو بادشاه دی او ډیر د کمال فلمونه جوړوي او ډیر ښه رول کوي چې دغه په وجه د خلکو په زړونو راج کوي او ډیر مینوال یې دي. خو محمد حسین سواتي د په انټرویو کې دا هم وویل چې سره د یو ښه فنه نور ډیر بیکاره سړی دی او د یوې روپۍ نه دی. نو دوستانو اصلي وجه څه کیدی شي؟ نو جهانګیر خان ټول حقیقت او بیان او ښکاره کړو. نو دوستانو څو ورځې مخکې د جهانګیر خان یوه انټرویو په سوشل میډیا خپره شوې چې د پښتو فلمونو یو نوموړی اداکار ارباز خان سره یې په انټرویو کې ویلي چې دغه خبره د ارباز خان د یوټیوب چینل نه خپره شوې ده. جهانګیر خان وایي چې محمد حسین سواتي زما یو ورور دی او ډیر وخت مونږ په ډرامو او فلمونو کې یو ځای کار کړی دی او د محمد حسین سواتي زه یو احسان نشم هیرولی او زه یې احسانمن یم. هغه دا چې د شپې زما د کار اسکیډنټ وشو نو د الله نه علاوه بل محمد حسین سواتي و چې ماته یې ځان راورسولو او زه یې هسپتال ته ورسولم او ماته یو نوی ژوند میلاو شو او زه د محمد حسین سواتي یو احسان نشم هیرولی او که زما نه څه غلطي شوي وي نو د هغه بعد ترې زه معافي وغواړم. ملګرو دغه ویډیو هم تر دې ځایه پورې وه چې در سره مو شریکه کړه. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دی الله په امان.